بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم نقیب لای کزی د دې زما پښتو یوټیوب چینل. دلته زه پښتنو ته ورپیش ستونزې، ترجیحات، د دې مسایل پر دا باندې مجلسونه کوم. تاسو د زما د نقیب کزی چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او په واتس اپ کې یو بل تواستوي او کمنټ هم پر ورکړئ. کمنټ څه په یاد رالو، دا اوس 2 ورځې مخکې زما ویډیو د افغانستان په حواله باندې پر هغه باندې یو چا کمنټ ورکړی ویل پنجابیان روزه نسی نیولی، افغانستان به څه ونیسي. نو خیر، تاسو کمنټونه پر ورکوئ او زه د هر کمنټ چې دی هغه جواب ورکوم. نن به تاسو د لږ په تسلي باندې زما په هغه نه یو ټنډه سینه باندې دا ویډیو وګورئ، ولې حالات ډېر کړکېچن دي. انټرنیشنل قوتونه دلته پراکسي وار شروع دی او افغانستان په تاریخ کې په اول ځل دلته په دا ډیورنډ فرضي چې کومه کرښه ده نه، د ډیورنډ لاین غه پر دا باندې تاریخ کې په اول ځل ډیر په منظم انداز باندې پر پاکستان عسکرو، فوجو، چیک پوسټو باندې او حملې وکړې او ډیر کامیاب حملې وکړې. نه دا د ملا عمر مجاهد امیر المؤمنین زوی مبارک ملا یعقوب مجاهد ډیر زړور انسان دی. خدای څنګه سینه ورکړی ده، اخلاق هم ښه ورکړی دی، خو په خپله خاوره تېروتی دا هېڅ کله لکه ګرد افغانان چې نه مني دی هم نه مني. نو پر دا باندې و مجلس کوو چې تېره شپه د حملې وسولې په دا کې دواړو خواو مختلف دعوې کړي دي. په هغه کې پاکستان دا ویلی دی چې موږ تقریبا در 200 څخه زیات افغان عسکر و طالبان چې دی هغه وژلي دي. او دلته بیا د افغانستان سایډ بیا وایي ملا ذبیح الله مجاهد وویلې په 13 ورځ په کابل کې پریس کانفرنس کې چې موږ تقریبا 50 پاکستانی عسکر چې دی هغه وژلي دي او ډیر زخمیان دي او ډیر اصلي او ټینکون او دا شیانې نیولې دي. او دا جنگ چې کله کېدی مطلب د حمله پر وسوله په کابل باندې پر یو ملک باندې، یو آزاد خود مختار ملک باندې حمله کوونګ، نو دا چیرې څوک برداشته وایسي نه. نو اول د وارستا پر کور څوک حمله وایي کې برداشته وایسي. نو دا رقم دلته چې کله د هغه په بدل کې غچ اخیستل دپاره دا وګوره د ټینکونه روان دي بارډر ته، دا د پکتیا، خوست، چترال، دا وزیرستان، دلته د هلمند پرې برامچا، د بلوچستان چې کوم بارډر دی، پر دا ټوله علاقه باندې تقریبا 22 داسې چیک پوسټونه علاقې وي چې پر هغه باندې افغان سرتیرو عسکر چې دی هغه پاکستانی عسکر باندې حمله وکړه. دا ګویا مطلب یو بدله وله و یو د یو خودمختار هیواد غه چې هغه زما پر کور حمله سوې ده، زه څنګه برداشته وم نه. نو دا رقم دعوې سوي دي، یو بل ته نقصان رسوي. ګوره جنگ د مسلو حل نه دی، نه مذاکرات باید چې وسي، باید چې پاکستانی فوج و افغان فوج ته دا ویلي و چې باید مذاکرات په لارې باندې دغه ولاړ سي. لیکن افسوس خبره ده چې د پاکستانی عسکرو چې دی هغه دغه د طاقت په ذریعه باندې جواب ورکړي. نو د دواړو ملکو در هیوادو درمنځ دغه جنگ چې دی دا صرف د دواړو ملکو نه دی، بلکې دا یو پراکسی وار شروع دی. دا وګوره د ډونالډ ټرمپ چې کله اعلان وکړي چې زه باګرام نیسم، نو د باګرام په حواله باندې بیا پراکسی وار شروع سلو. دا مطلب دریم نړیوال جنگ ته یو لار هم کېدنګ د اسرائیلو د یهودیانو یو رقم یو سازش دی. نو په دا والا باندې دغه بګرام ایربیس څخه چې کله دا ټیکه ورکول سول نه، نو د هغه په بدل کې بیا دلته اکټیویټیز وسول نه، د کرایه فوج خو هر وخت تیاری، هر وخت جنگ ته تیاری. نو دا رقم پر یو خود مختار ملک باندې حمله وکړه. اول ته وګوره چاینا را روانه ده د افغانستان کې خپل انویسټمنټ کوي، خپل کاروبار، ولې هغه کاروباري خلک دي نه، هغه غواړي چې سرمایه ولګي او په ریټرن کې دوی ته څو لاس ته وروسي. نو دلته د امریکا دا غواړي چې هغه د راسي په دغه خطه کې یو عربیا، چاینا، ایران او روس چې دی هغه کاونټر کې او یو اسلامي ملک پاکستان ته. لیکن پاکستان دا وخت چې کوم رژیم دی هغه په خپل ګټو، په فایدو،
په خپل خود مختار فیصلو باندې چې دی هغه نه پوهېږي. متاسفانه کاروباري ذهن دی به د طاقت په ذریعه باندې هره خبره چې ده هغه حل کوي، حالانکه مذاکرات سره دي. نو دا رقم دا را روان دی. دا وګوره تاسو دا ویډیو وګورئ چې په هغه کې امریکا را روانه ده. دلته د پاکستان کې د پاکستان د ګوادر پورټ چې دی یا جیونی پورټ دی، دلته به یو خپل پورټ لګي په بندرګاه کې، او دلته به خپل یو د میزایلو سیستم به یو جهاز به لنګر انداز به چې هغه به بیا افغانستان، ایران او دا ټول خطه چې دی هغه کنټرولوي، لکه په سعودي عرب کې او په دا رقم په کویت کې یا دا رقم په تایوان کې دا رقم د دې بندرګاه وي یا د دې چې کوم د جنگي کم بیړې ولاړې دي، نو هغه دلته هم غواړي چې دلته دې راشي. نو دا مطلب چاینا، روس او دا رقم ایران چې کله په ماسکو کې د یو اجلاس وسلو او د افغانستان وزیر خارجه محترم متکی صاحب هم دوري ولو، نو هلته دا فیصله دغه ملکو وکړه چې د باګرام ایربیس په هېڅ کله نه ورکوي. نو دلته اوس خبره داسې ده د وزیر دفاع خواجه آصف او د وزیر دفاع جناب ملا یعقوب په مابین کې یو کولډ وار شروع دی. نو خواجه آصف دا ګوره بیان ورکړی دی چې زه افغانستان زما اولنی دشمن دی، او دلته بیا ملا یعقوب دا وایي چې په افغانستان باندې حمله به موږ هېڅکله نه برداشتو، او کمیار کله بیا حمله وکړه دغه به غاښ ماتونکی جواب درکوو. نو دا د افغانستان دغه الزام ذبیح الله مجاهد ولګوي چې په پاکستان، مستونګ او بلوچستان کې داعش خراسان دلته اکټیویټ دلته پراته دي، او پاکستان بیا دا وایي چې ټي ټي پی چې دی هغه په افغانستان کې ده. دواړه هیوادونه یو پر بل باندې الزام لګوي. نو د دې الزام ثبوت د هیڅ چا سره نشته. اوس خبره داسې ده د افغانستان امن ته د چا نقصان دی. ما دا ویډیو مطلب دا ولو چې په افغانستان کې امن راسي، سوکالي راسي، سوله راسي، ترقي راسي، کاروبار راسي، دا نقصان د چا دی؟ وروره ټوله دنیا په خبره ده چې یو ګاونډی ملک دا نه غواړي چې په افغانستان کې دی سوله راسي، او دا خالي د غوښتنه عزایم نه دی، بلکې دا د یورپ او د امریکې او د اسرائیل چې کوم وار فیکټري د جنگي سامان دی، دا غواړي چې په افغانستان یو ښه علاقه ده، په دا کې به موږ خپل بمان پټاوو او اصلي به دلته استعمالوو، تجربې به کوو، او دا زموږ دپاره ډېر سوټیبل علاقه ده. خبره داسې ده افغانستان کې د دونګو عمر جنگ روان دی، ته ولې اوس دا ملک دا د پښتنو ملک و جنگ ته بیا ورشکېلی، بیا یې ورچې؟ نو دا ډېر د افسوس خبره ده چې داسې د اسرائیلي، یهودي او امریکن او یورپي وار فیکټري چې دا کاروباري فیکټري چې ده هغه افغانستان دلته استعمالوي او دلته بمانو تجربې جوړوي. خدا زل به ان شاء الله تعالی د دې هېڅکله دغه ارمان پوره نشي. افغان او پښتون باشعوره دی، هغه غواړي چې ملک ته ترقي ورکړي، هیواد ته ترقي ورکړي. پر امن افغانستان د ټول خطې فایده ده، لیکن د وار فیکټري، کاروباریان فیکټري، جرنیلانو چې جنگي عزایم لري، خپل خفیه عزایم لري او د پښتون دشمنی لري، نو هغه دا نه غواړي چې په افغانستان کې د امن راشي. اسرائیل لګیاو دی، دا ټول یهودیان لګیاو دي، دا ټول خلک لګیاو دي چې دلته جنگونو ته دوام ورکړي. دا یوه خبره درته وکم په تلو تلو کې. خبره داسې ده دوستانو، د پاکستان او د افغانستان چې کوم علما دي دا باید چې فتوا ورکړي چې د افغانستان خلاف جنگ د اسلام خلاف جنگ دی، او دلته د پاکستان چې کوم سیاسي پارټیان دي، جماعتونه دي، هغه باید چې دغه یو عوام ولس بیداره کړي، جلسې جلوس وکړي او د جنگ خلاف یې ودروي. نو دوستانو ان شاء الله تعالی ستاسو په چوپړ کې به سبا بیا حاضریږو. حاضردم ما نقیب کزی ته راکړي د اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.